سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته نن به موږ تاسو ته د سلور قسمه پکوړو چل درښکاره کوو یعنی د پنیر د الوګانو د بروکولی او د پیازو پکوړو په دې کې به موږ بادام او کاجو هم اچو ویډیو د سره وګورئ تر اخره پورې د ډیرو مزیدارو او خوندورو پکوړو چل به زده 2 پیالې یعنی 300 ګرامه د پکوړو وړه یعنی بیسن په یو جال ته ورواچو او چاڼ به کړو شل دانې کاجو او لس دانې بادام به یو ماشین ته ورواچو او وړه به ترې جوړ کړو د کاجو او د بادامو دا وړه به هم جال ته ورواچو او په دې پکوړو وړو کې به یې چاڼ کړو څلور غټې قاشوغې کورن فلور یعنی د جوارو نشاسته یوه وړه قاشوغه مالګه یا د خپلې خوښې مالګه یوه وړه قاشوغه د چاټ مساله که څوک ورته لاسرسی نه لري نو ضروري نه ده یوه وړه قاشوغه زیره نیمه وړه قاشوغه سور ټکېدلی مرچکې او یا د خپلې خوښې لږه غونته کې د وړو سوډا لږې لږې اوبه وراچوئ او لړئ چې هر کله دې حد ته راورسېدل نو سر به پې کېږدئ او د 15 منټو دپاره به یو طرف ته کېږدئ 2 دانې الوګان به دغسې نري نري پرې کړئ او یخې اوبه به پکې واچوئ ځکه چې الوګانو کې چې یخې اوبه وانه چوئ نو بیا توریږي 200 ګرامه پنیر موږ راغستی و او په دومره ټوټو کې پرې کړی و تاسو کولی شئ چې په غټو یا په وړو ټوټو کې پرې کړئ شپږ ټوټې بروکولی موږ راغستې ده که څوک بروکولی ته لاسرسی نه لري نو کولی شي چې ګلپي هم دغسې ټوټې کړي د 2 دانو الوګانو ټوټې زموږ دغسې نری نری پکار دي 2 دانې پیاز موږ دغسې نری پرې کړي دي ورسره به زموږ لږ غونته کې شین مرچکې او لږه غونته کې شنه دانیا یعنی ګشنیج به هم پکارېږي یو لوښي ته به د خوراک تیل یعنی غوړي ور واچوئ او تاوده به یې کړئ اول به د پنیر پکوړې جوړې کړو ځکه چې د دې لپاره دا وړه دغسې ټینګ پکار دي چې د پنیر پسې دا وړه ونیخلي پکوړو ته ګورئ چې و درنه نه سوځېږي اوس به پکې د بروکولی پکوړې جوړې کړو تاسو کولی شئ چې د بروکولی په ځای باندې د ګلپي نه هم کار واخلئ یا د بلې کمې سبزۍ نه هم کار واخلئ کولی شئ چې تاسو د شنو مرچکو پکوړې هم جوړې کړئ الوګان چې کوم موږ نري پرې کړي او په اوبو کې مې ښودي دا ټول به د اوبو نه وباسئ او د پکوړو په دې وړو کې به یې ور واچوئ او دغه رقم به بیا کړهي ته وراچوئ څومره چې په کړهي کې راځي او پخوئ به څومره د پکوړو وړه چې پاتې شوي دي نو هغه 2 دانې پیاز چې موږ کم پرې کړي وو دا به ورته ور واچوئ یوه وړه قاشوغه وچه ټکېدلې دڼیا به پرې ور واچوئ نیمه وړه قاشوغه مالګه پرېږ شوي شنه دڼیا په خپله خوښه شنه مرچکي خو پرېږ شوي
او 2 غټې قاشوغې د پیکوړو وړه به ور واچوئ او دا ټول به د یو بل سره ښه ولړئ او ګډ وډ به یې کړئ. چې کله د یو بل سره ښه ګډ وډ شول او میکس شول نو بیا به ترې دغه شان پیکوړې جوړوئ او سرو غوړو ته به یې ور اچوئ نو د دې نه به بیا د پیازو پیکوړې جوړیږي. نو دا شوله زمونږ د پیکوړو ویډیو. زمونږ دا ویډیو کو ستاسو خوښه شوې وي نو د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. زمونږ د چینل سبسکرایبول درنه هیر نشي. د دې سره اوس موږ ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.